دا دی ګندهارا ټي وي، زه یم اقبال حسین افکار. د انډس کلچر فرم د مورنو ژبو په ادبي کلتوري میله کې په درېیمه ورځ یو نشست د ځوانانو لیکوالو دپاره مختص و. په دې کې د ګوجرۍ، بلوچۍ، سندھي، پنجابي شاعرانو ځوانانو برخه واخیسته. په دې کې د پښتو استازیتوب ښاغلي سارا خان وکړو. ادب تو میرے خیال سے ہر چیز کو ادب کہا جا سکتا ہے. نثر نگاری ہو، چند سطریں آپ لکھ دیں تو میرے خیال سے وہ بھی ادب کی کہلائیں گی، اگر وہ آپ کی سوچ کی ترجمانی صحیح کر رہی ہیں اور اگلا پڑھنے والے کو سمجھ آ بھی رہی ہے. نہیں بھی آ رہے تو تب آپ تو سارا جو ہے وہ وزیرستان سے ہے، اور انہوں نے جو اپنا کام کیا ہے اس میں سے مین کام یہ ہے کہ وہ مفادات پر ہے. مفادات کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، مفادات ایک قوم کے ہو سکتے ہیں، کسی فرد کے ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس علاقے کے افراد کے ہو سکتے ہیں جو کہ وزیرستان سے ہیں یا خیبر پختونخوا سے ہیں. خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ان کے جو حقوق ہیں یا خواتین کی جو سٹینڈنگ ہے کلچر میں، پشتون کلچر میں، اس پر سارا نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت لکھا ہے. تو سارا نے 2017 سے جو ہے پشتو میں لکھنا شروع کیا. سارا مزید بتائیے گا، اور آپ کس طرح سے ایسے وقت میں اور ایسی علاقے سے ہوتے ہوئے کیسے آپ جدوجہد کیسے جاری رکھتے ہوئے؟ ٹیسٹنگ. بہت شکریہ. میں کچھ کلمات پڑھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بدانش و خواتین حضرات، السلام علیکم. میں انڈس کلچر قوم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ گزشتہ 8 سالوں سے اسلام آباد میں مادری زبان کے حوالے سے ادبی کلچر میلے کا اہتمام کرتے چلے آ رہے، اور اس میلے میں پاکستان کے کونے کونے سے مادری زبانیں کے استاد، شعراء اور ادیبوں کے ساتھ نوجوان نگاریوں کو بھی پذیرائی کرتی ہے اور ان کو بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ اور ہمت دیتا ہے. اس حوالے سے ان کی کاوشوں کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہوگا. جی، میرا نام سرحان ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا، میرا آبائی علاقہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان ہے، لیکن میرا خاندان حارثہ سے کاروبار کے سلسلے میں پشاور میں مقیم ہے. گزشتہ کئی سالوں سے ہم اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں. میں اپنے مادری زبان پشتو میں شعر کہتی ہوں اور زندگی کے کئی حسین کیفیات اور دلخراش لمحوں کو قصہ کہانی میں بیان کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ اردو کے مقرر ناموں میں بھی اپنے پختون سماج کے خواتین مسائل اور حقوق کے بارے میں تواتر سے لکھتی ہوں. اسی طرح صحافت سے میرا ناطہ جڑا ہوا ہے. میں پشتو ادبی سوسائٹی اسلام آباد کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل، خیبر پختونخوا کے خواتین نگاریوں کے معروف تنظیم خواند ادبی لخر خال کے پریس سیکرٹری اور روزنامہ اکثریت کی طرف سے اسلام آباد میں بیرو چیف بھی ہوں. جنگ د مفاداتو کوي استادي وي، جنگ د مفاداتو کوي استادي وي، جنگ د نظریې کوي زمادي وي. ټولې خوشحالۍ دې ستا په برخه شي، ټولې خوشحالۍ دې ستا په برخه شي. غم چې د دې کام دی وي، غم چې د دې کام وي بس زما دې وي. ګورمه ولس ته ځان ته پام کیم، ګورمه ولس ته ځان ته پام کیم. برخه چې د خوب دلته د چا به وي، دلته عزتونه پامليږي چې دلته عزتونه پامليږي چې کار د څوکیدار وایه لدا به وي. ډېر ښه ده، بیا ووایه. دلته عزتونه پامليږي چې دلته عزتونه پامليږي چې کار د څوکیدار وایه لدا به وي. نه یم خودپرسته ځان نه وتی یم، نه یم خودپرسته ځان نه وتی یم. نه منم سړی چې له خدا به وي. ډېره لا ډېر ښه. نه یم خودپرسته ځان نه وتی یم، نه منم سړی چې له خدا به وي. شپه ده
او ساړه دی په هیله کې یم شپه ده شپه او ده، ساړه ساړه دی دی، په په هیله هیله کې کې یم یم. ژوند به په تودخه کې سبا به وي رابه شي یو ورځې ځان به وویني رابه شي یو ورځې ځان به وویني څو د ضمیرونو دا سودا دا به به وي وي ډېر ورک د ظلمتونه دا تیارې به شي ورک د ظلمتونه دا تیارې تیارې به به شي شي. راشي ښکلاګانې په ګډا به وي ډېر ښه فکر د سارا په غزونو شي فکر د سارا په په غزونو غزونو شي. شي دا تیاره به ورکه شي رڼا به وي. ډېر ښه ډېره ده. ترجمہ کچھ اس طرح ہے لوگ مفادات کی جنگ کرتے ہیں نظریے کی جنگ کرنے والے اکثر اکیلے ہوتے ہیں میری دعا ہے کہ تمام خوشیاں 400 بکھر جائے تمام غم اور پریشانیاں میرے ارد گرد پھیل جائے میں تجسس اور گہری سوچ میں ہوں میری نظر عوام پر ہے کہ ان حالات میں وقت کی اچائی کیسے ان تک پہنچے گی رکھوالی چپ ہے اور عزتیں پامال ہو رہی ہے یہ بربادی ان کی حفاظت کرنے والوں کی کمزوری سے ہو رہی ہے میں خود پرست یا ناپرست نہیں مانتی ہوں مگر خود کو خدا ماننے والے بھی دنیا میں کم نہیں تاریکی ہے سردی ہے اور امید بھی رکھے ہوئے ہو کہ ایسے دن بھی آئیں گے جب بہار کا موسم ہوگا خودی کی پہچان کا دن بھی ضرور آئے گا ضمیر پروشی سدا رہنے والے نہیں ہوگی یہ ظلمت تاریکی ختم ہو کر رہے گی چمکتا روشن دن بھی طلوع ہو کر رہے گا سارا کا نظریہ اب پھیلتا جا رہا ہے امید ہے یہ اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو جائے گا